څه به کېږي چې تاسو سره ملګري پکنیک د فارفلین جوړ کړئ او بیا پکنیک ته لاړ شئ او بیا یو داسې کښتۍ ډسکور کړئ چې هغه ډوبه شوي او په هغې کې به لا سونه وي. تاسو د هغه سونې د راوباسلو کوشش کوئ خو په تاسو باندې څه ګینګسټر راشي او تاسو ګیر کړي. دا ګینګسټر تاسو په هر قدم باندې ټورچر کوي او تاسو تنګوي. دا کهاني څه داسې قسمه کسان په باره کې ده چې دوی بیا ځان څنګه بچ کړي او دې ځای نه وځي. د مووي په شروعات کې موږ یو کس وینو چې دا خپل لور ته ډایوینګ ښیي. د ده د لور نوم یې ماري په اوبو کې محسوس کړي چې په دې اوبو کې دننه څه دي. دې زر زر د دې اوبو نه راوځي او کښتۍ ته راوخیږي. خو د ماري دا پلار چې څنګه د کښتۍ ته راخیږي نو دا ښځې لاندې ښکته راښکي. دا شیز وایټ شارک دا د ماري د پلار ګیر کی او اوبو کې دننه راښکي او ځان سره یوسي. بیا موږ ووینو چې دا ماري غټه شوي او دې واده کړی یي. دا دې خاوند ته وایي چې زموږ ډېر به خوښ شو چې موږ چکر دپاره نه تللي، موږ له چکر له تلل پکار دي. خاوند ورته چې صحیح ده لاړ به شو او دې ځان تیار کړي او لاړ شي چکر دپاره. د ماري د خاوند خپل نور ملګري خو هم راغوښتي وي نو دې هغه خپل ملګرو سره ملاو شي او بیا یو ځای ټول په سفر باندې روان شي. خو مسله دا وایي چې په سمندر کې نور څه سمګلرز هم ګرځي. د دې سمایل سر ډرګس په دې اوبو کې ډوب شوي او دوی د هغې تلاش لپاره راوتي. ماري دې سمندر منځ ته راشي او خپل ګیټ اپ چینج کړي او دې غواړي چې موږ په دې اوبو کې لږ ډایوینګ وکړو. دې ټول دې اوبو ته ورکوشي او په اوبو کې ډایوینګ شروع کړي. لږ سفر نه بعد دې په دې اوبو کې یو غټ لانچ وویني چې هغه ډېر پخوانی وي. دې دغه لانچ ته راکوشي نو په دې لانچ کې داسې قیمتي شیزونه ومنځي. هغه سامان ځان سره والي او اوبو نه واپس به رخیږي. ټکه دوران کې دی یو شارک وویني او هغه شارک په دې باندې اټیک کول شروع کړي. دوی د دې شارک نه ځان په دې لانچ کې پټ کړي چې موږ د دې شارک نه بچ شو. چې لږ ساعت وشي نو دا شارک د هغه ځای نه لاړ شي او دوی ته موقع میلاو شي چې دوی د اوبو نه ځان وباسي. او چې دوی د دې اوبو نه راوځي نو دوی نه یو ملګری ګیر کړي او هغې نه لاس وخوري او هغه ډېر زیات زخمي کړي. دلته میري او د هغه خاوند هم پټ پټ راوځي او د سمندر نه ځان راوباسي. دوی چې ملګری کښتۍ ته راوخیژي نو هغه پس یو لاس نه او ډېر بوره حالاتو کې وي او شارک بیا هم د دې کښتۍ نه ګیر چاپېره تاویږي. دوی دا ملګری خراب وي او په خوله باندې وینه راولي. نو دوی مخامخ یو بله کښتۍ وویني چې هغه روانې نو دوی د هغې خواله لاړ شي. دوی وایي چې موږ ته به د هغې نه څه میډیسن او یا څه هیلپ میلاو شي. او چې دوی هغې ته ورورسي نو دا بل څوک نه بلکې دا هغه سمګلران یې خو دوی نه پېژني. دوی هغه سمګلر خپلې کښتۍ ته راواړی او خپل ملګری ورته وښیي. هغه ورته وایي چې ستاسو ملګری ډېر زیات خراب دی، دی بچ کېدو والا نه دی. بیا ورته سمګلر وایي چې زه به تاسو له ملګری بچ کوم خو په یو شرط باندې. بیا ورته وایي چې زما سامان په سمندر کې لاندې ډوب شوی دا تاسو مال راوباسو نو زه به ستاسو سره ملګری هم بچ کړم او تاسو به هم پرېږدم. ماري ورته وایي چې زه به ستا مال راوباسم خو په شرط دی چې تاسو به موږ پرېږدئ. هغه ورته وایي چې ټیک ته زه به تاسو پرېږدم خو ته به زما 4 بوجۍ مال راوباسې او که دې کې یو بوجۍ هم کمه وه نو ستاسو د پرېښودو بیا هېڅ چانس نشته. بیا ماري بوځي او هغې ته لوکیشن وښیي چې په دې ځای کې مال پروت دی. ماري ځان تیار کړي او یو پنجرې ته ننوځي چې د هغې پنجرې په ذریعه به دا لاندې کوزېږي. دې دوستو دا پنجره دی اوبو ته وردننه کړي. په سټارټ کې ماري د هر څه نارمل ښکاري او څه ابنارمل اکټیویټي ورته نه ښکاري. خو بیا اچانک یو شارک راشي او دې په خوا باندې تیر شي خو دا پنجره د اوبو ویښ ته ورسي. دا وویني چې دا شارک بل خوا لاړی نو دا دروازه کولاو کړي او مخامخ دې ته مال پروت وي. دا زر لاړ شي او دا مال ټولې بوجۍ یو بل پسې وتړي. ټکه دوران شارک دا وویني او شارک دې پسې را روان شي. دا بوجۍ ټولې راوالي او ټولې پنجرې پسې ښه مضبوطې وتړي او واپس خپلې پنجرې ته ننوځي. ټکه ټایم کې یو شارک راشي او په دې یو مضبوط اټیک وکړي. بره دې دا ملګري پوه شي او دې دا پنجره په بره راښکل شروع کړي. خو شارک بار راځي او په دې اټیک کوي. بیا دې نه یو ډرګس یو بوجۍ وشلی او هغه لاندې اوبو ته پرېوځي. ماري بره راوخیږي او ډېر زیات یېرېدلې او ډېره پریشانه وي. دا بل کس ورپوه شي او ډرګس وګوري چې دا خو صرف 3 بوجۍ دي. ګینګسټرانو دا مشر ماري ته وایي چې دا خپله واده پوره نه کړه او ستاسو خیر نشته. نو چې هغه څنګه په دې باندې فایرنګ کوي نو د هغه ملګري لاندې شارک راښکي. ماري خاوند ته موقع میلاو شي هغه په دې کس باندې حمله وکړي. ډېر زیات ماهره وي. دا ماري خاوند له دیکه ورکړي او اوبو ته یې وغورځوي. ماري د خاوند په لامبو وهلو کې ماهره وي نو هغه د هغه ځای نه ځان وباسي. دلته لا نور کسان د خپل ملګري بچ کولو کوشش کوي نو د دې نه یو بل ملګری ورپرېوځي او هغه هم شارک وخوري. دا ګینګسټر په غوسه باندې راشي او ماري باندې تمانچه کېږدي او ورته وایي زه به اوس تا ولم. نو هغه ورته وایي چې ته موږ پرېږده دلته لاندې په دې اوبو کې ګولډ دي، زه به تاسو دا ګولډ راوباسمه. د ماري د خاوند لامبو وهي او مخامخ روان وي. نو ته یو کښتۍ میلاو شي او لاړ شي دې کښتۍ ته وخیژي. والس راوالي او پولیسانو ته کال وکړي. دا ماري د ګینګسټر کیبین ته راوغواړي او د ګولډ په باره کې د تپوس کوي. ټکه دوران کې د ګینګسټر یو ملګری راننوځي او ګینګسټر ته وایي چې بار پولیسان رالل. بار راوځي او پولیسان وګوري چې واقعي پولیسان رالل او هغه پولیسان د دې شپ خواله راورسي. پولیسان د ګینګسټر نه تپوسونه کوي خو د ګینګسټر په چالاکۍ ته ځان بچ کوي. پولیسان په بیا هم پوه شي او د ګینګسټر د کسان راشي په پولیسانو فایرنګ شروع کړي او د ټول پولیسانو ولي. دلته د ماري خاوند چې ریسپانس میلاو نشي نو هغه خپلې کښتۍ سټارټ کړي او د ماري د شپ سیټ ته را روان شي. دلته د ګینګسټر ماري او د هغې ملګري اوبو ته ورکوزه کړي چې لاړ شه او مال دا ګولډ راوباسئ. هغې دواړه په اوبو کې روانې شي.
په ټایم کې د ماري خاوند ته مکمل اوشي او هغه په ګینګسټر باندې راکېږدي خو ګینګسټر په فایرنګ وکړي او هغه یو ډز ولي او هغه بیا وتښتي یو کیبن ته ننوځي هلته نه یو غشی راوړي او د ګینګسټر یو ملګری پې ولي او مړی کړي دلته چې دا کس څنګه د کیبن نه راوځي نو ګینګسټرانو هغه مشر پرې راشي او ویې ولي دلته ماري او د هغې ملګري دواړه په اوبو کې روان او د شاته نه پې شارک راشي او د هغې ملګري ګیره کړي او ویې خوري دلته را شارک راتاو شي او ماري پسې روان شي او د ماري د خوړلو کوشش کوي دغه دوران کې ماري ته د خپل نیکه خبرې رایادې شي دا په اوبو کې ځان ډوب کړي او د سر نه خپل ګوګلز او هر څه وباسي او شارک انتظار کوي چې دا به کله ماته نږدې راځي شارک چې دې ته نږدې راشي نو دا خپل لاس شارک سره ټور مخې ته کړي او د شارک په سر باندې کېږدي شارک دې خواته لږ ساعت ودرېږي او بیا د هغه ځای روان شي داسې ښکاري چې دا شارک د دې ملګری و دا واپس د اوبو نه راوځي او دا کښتۍ سر ته لامبو وهل شروع کړي او لاړې شي او کښتۍ ته وخیژي دلته د دې خاوند خو اوبو ته راکوز شي او د کښتۍ سر ته لامبو وهل شروع کړي او لاړ شي او د غټې کښتۍ ته راوخیژي کیبن ته ننوځي او هلته پټېږي خو دغه دوران کې په دې باندې ګینګسټران یو کس راشي او حمله پرې شروع کړي او دی د هغه نه چاړه واړي او په کس کې ومنډي او مړی کړي دلته دا ګینګسټر په ماري باندې تمانچه راواړي او د هغې د ایشتو کوشش کوي نو شا سایډ خاوند راشي او په دې ګینګسټر باندې ټوپک کېږدي دا ګینګسټر بیا خو هم ډېر هوښیار وي ګینګسټر دې په خبرو کې راولي او په دې باندې حمله کول شروع کړي او ټوپک ترې والي دغه دوران کې ماري او تمانچه راولي دا ګینګسټر په دې خپه باندې ولي دلته دا ګینګسټر بیا راپاڅېږي او په چالاکۍ ځان بچ کولو کوشش کوي خو ماري پې یو ډز وکړي او اوبو ته یې وغورځوي بیا په هغه باندې شارک راشي او ویې خوري او په دې ټوله کښتۍ کې سر دې دواړه یوازې پاتې شي